اهمه مسله چې کوم زمونږ د بنیادی هغه د عقیدې مسله چې مسلمان ته الله مبارک څه سوچ کې ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک څه سوچ کې ته د مبارک څه عقیده ساتي الله سوک دی ته پیژنې کنه زرته الله سبحانه وتعالى باندې قسم خورم دا کوم خلک چې د غیر الله بندگی کوي او غوي تر مدد شوی یا چې یا رسول الله مدد یا علی مدد یا فاطمه مدد یا حسن مدد یا حسین مدد او دی قبرونو لزی او د قبرونو سټی او دی درګهونو لزی او دلته سجدي لګي او دلته طوافونه کوي زره د الله باندې قسم خورم چې الله یې نه دی پیژندلې او که چېرته الله یې پیژندلې نو د بل دوی سره عقیده نه وترلې دی مړو سره یو سړی دی آیت الکرسی وای آیت الکرسی کې څه دی مونږ هر مسلمان ته آیت الکرسی غالبا یاد ده آیت الکرسی کې الله سوی الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو الله نشته د عبادت حقدار مگر دقه یو الله دوس په دې پوه نه دی چې الله د عبادت حقدار دی یوازې ځکه دې تل دی غیر الله ته چوي نظرانی کوي منښتې کوي حلالي کوي او د غوی په نوم باندې عبادتونه کوي قسمونه کوي او تعویذونه استعمالوي کچرته دا خبره د زړه کو شی وي چې الله لا اله الا هو نشته د عبادت حقدار مگر یک یوازې الله او دا خبره زړه کو شی وي دیبا چرته نه تر د هغه معبودانو طرف ته چې هغه کمزوري دي هغه مړ دي هغه یې ساوري نه هغه یې سور کولای نشي الله سبحانه وتعالى د دې مشرکانو د معبودانو هغه کمزورتیا بیانې او د توکل الله سبحانه وتعالى وي واتخذوا من دونه آلهة الله وي دي مشرکانو د الله نه له نور معبودان نیولې دي څوک ګټې ته پروت دی څوک ونې ته پروت دی څوک بابا ته پروت دی څوک قبر ته پروت دی څوک بوت ته پروت دی څوک څه او څوک څه هر کس په دې مشرکانو کې ځان له یو معبود نیولې ناشنا خبره دا ووري لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اولنی خبره ده الله وی دا کوم شي نه چې دوی وته پراتی دوی ته معبودان جوړ کړي نسب پیدا کولای شي بلکې په خپل پیدا کړی شي دي هیڅوک نشي پیدا کولای دا چې کوم روان دي وې زه پلاني دربار لازم زما بچی نه کی د څومره عقل د ختم شوی دی څومره ساده انسان دی الله وی دې په خپل پیدا کړی شي چې پیدا کړی دی چې په خپل پیدا کړی شي دی د بسنګ ته بچی درکې او د بسنګ بل مخلوق پیدا کی ذکر لم دقیت کی مخ کی وی ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا نس فائدہ در کولې شي نس نقصان در کولې شي دا خبره د الله د ګره زمانه ده کې څوک د وجس یو کس راغله او هغه خبرې کولې ګستاخی وکړه نه د خبره د الله نه چې دا د الله نه علاوه چې چاته هم تندې ټیټیږي او داغه نه غوښتي کیږي او هغه ته مدد شوی لکېږي لا يملكون لانفسهم نفعا ضرا ولا نفعا نه د دوی سره نقصان شته نه د دوی سره فائدہ شته را به شوی د پلاني په طرف باندې مزه پلاني دربار باندې مزه دا غزي ونه چې ته ونه شو کې دا غزي خور الله سنول رباب وسی تاسو سره بدو کی تاسو سره بدو هیڅ نشي کړه همړ پروت مړې بسوک ذکر الله مخکې سوې هم د قائد کې ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا الله سبحانه وتعالى ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا نه دا غوی په لاس کې مرګ شتي نه ژوند شتي نه بدوی پر رپاسول شتي ناشنا آیت الله سبحانه وتعالى په قران کې وی الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم الله غزاد چې تاسو له رزق درکړی دی الله غزاد چې تاسو پیدا کړی په تاسو مرګ راوړي بیا به مرپاسي په دویم پیل هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء تاسو چې الله سره شریکان کړی په دوی کې څوک شته چې به دې کارونه کې سکار کوي هیڅوک نشته ما ته اوس پوری دي سو خید الله نه له څوک چې پیدایش کولای شي د الله نه له څوک خو چې رزق ورکولای شي د الله نه له څوک خو چې مرګ او ژوند راوستي شي هیڅوک نشته
دا چې دا خلک چې روان دي پلاني صاحب خواله پلاني صاحب خواله زموږ په افغانستان کې پاکستان کې انډیا کې بنګلاديش کې دا خوشه د ملکونه چې کوم دي د هر شي لپاره یو خاص دربار دی دلته چې بچي میلاویږي هلته چې رزق پراخیږي دلته چې څوک ورشي د دې د کاڼي روالي په بدن یې راکاږي د بدن روغ شي چې ځانګوله دیکه ورکړي دې سره ماشوم بچی پیدا کېږي